السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د انلاین اپلیکیشن جوړولو دوهمې برخې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د لیکنې د اپلوډ کولو خپل انلاین فایربیس ته څنګه کولی شو خپلې لیکنې او انلاین فایربیس یعنې خپل فایربیس ډیټابیس ته ور اپلوډ کړو، یعنې پورته یې کړو. نو لومړی خو موږ په تېره ویډیو کې تاسو ته د فایربیس د ډیټابیس دا کوم پروجیکټ آی ډي یعنې پروجیکټ آی ډي، ایف آی ډي او آی پی آی کې او سټوریج بکټ یو آر ایل دا مو ورسره وصل کړل. د هغه نه بعد به تاسو راسئ شاته ووځو. مثلا موږ اوس غواړو چې دغه فایربیس ډیټابیس ته لیکنې ور اپلوډ کړو. نو لومړی باید تاسو راسئ په دغه کمپوننټ برخه کې به تاسو کلیک وکړئ. کمپوننټ برخې ته چې کله راغلئ نو د جمع علامه باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته اوس دلته راځي فایربیس ډي بي یعنې فایربیس ډیټابیس. دلته به تاسو یو دانه ډیټابیس لپاره یو کمپوننټ جوړ کړئ. مثلا موږ دلته نوم ورکوو ډیټا. کله مو چې دا نوم ورکړ اوس نو تاسو ته دلته څلور راځي، مثلا دا نښه برخې راځي. لومړی برخه چې ده ان چیلډ اډډ، یعنې چې کله دغه ډیټابیس ته یو شی اضافه سي نو تاسو ته څه عمل وکړي، یعنې څه کوم شی وښیي یا ونه ښیي. نو که تاسو غواړئ چې مثلا لیکنه اپلوډ شي او تاسو ته معلومات وسي چې لیکنه اپلوډ شوه او تاسو ته ووایي چې لیکنه اپلوډ شوه، او که کله تاسو مثلا کومه لیکنه ایډیټ پکې وکړئ یعنې تغییر پکې وکړئ نو ان چیلډ چینج اټ. او که چیرې تاسو کوم وخت غواړئ مثلا چې یو شی ترې لرې کړئ یعنې کومه لیکنه ډیلیټ کړئ ترې، نو تاسو چې کله ډیلیټ شي یعنې تاسو ته دا ووایي دا وښیي چې مثلا فلانۍ لیکنه ډیلیټ شوه. او چې کله مثلا کومه لیکنه تاسو اپلوډ کوئ او هغه کینسل سي یا کومه لیکنه ډیلیټ کوئ هغه کینسل سي یا کومه لیکنه مثلا اضافه کوئ یا یې تغییروئ هغه مثلا کینسل سي یعنې ونه سي، نو هغه بیا تاسو د آخري هغه باندې کلیک کولی شئ. اوس مثلا موږ دلته تاسو ته یو ساده غوندې ډیزاین کوو. مثلا دلته اوس تاسو ته راځو یو ایډیټ ټیکسټ ږدو مثلا د لیکنې لپاره او بیا یو بټن ږدو. دلته مثلا موږ لیکو ورته نشرول. اوس راځو د دغه ایونټ برخې ته ان کلیک. نو راځو وریبل اډ میپ، دلته ورته لیکو میپ. په لومړۍ برخه کې اډ ویریبل، په اډ ویریبل کې به یو میپ اضافه کړو. چې کله مو میپ اضافه کړ نو به تاسو ته دلته یو نښه راسي کریټ نیو میپ. ته به میپ انتخاب کړئ د یو، له هغه نه بعد به تاسو دلته داسې دا کېږدئ او په دغه ځای کې به هم میپ انتخاب کړئ. تاسو مثلا دلته ورته ولیکئ ټیکسټ او په دغه ځای کې مثلا تاسو خپل دا دی کوم ټیکسټ چې پورته لیکلی هغه به واخلئ سره په دغه ایډیټ ټیکسټ نه. له هغه نه بعد به تاسو راسئ ویریبل برخې ته کلیر ماپ به دا به لاندې به یې کېږدئ. بس مثلا دا تاسو لپاره یو ماپ یعنې هغه جوړه شوه چې مثلا تاسو یو لیکنې لپاره یو بېله برخه جوړېږي. نو غواړئ تاسو فایربیس ته هم ور پورته کړئ، نو د فایربیس د پورته کولو لپاره باید تاسو ته دغه راواخلئ دلته لاندې یې کېږدئ. له هغه نه بعد چې دغه دا دلته کېږدئ ډاټا، دلته به میپ انتخاب کړو. په دغه ځای کې به هم د فایربیس ډیټا دا کوم جوړ کړی دی دا به انتخاب کړو. اوس دا مو دلته کې نو اوس راځو مثلا اوس موږ یو لیکنه نشر کړله نو بېرته دا بټن یې ان کلیک ته راځو. نو دلته موږ د ویوز برخې ته راځو سیټ ټیکسټ، دلته ټیکسټ انتخابوو ایډیټ ټیکسټ. مثلا دلته اوس لیکو همداسې خالي پرېږدو. مثلا چې کله لیکنه اپلوډ شي موږ چې پورته څه لیکلي هغه بېرته پاک شي تر څو موږ نوره بله لیکنه هم ولیکو او موږ ته دلته خبرتیا راکړي مثلا لیکنه خپره نو دا و د انلاین فایربیس ډیټابیس ته د لیکنې ور اپلوډ کولو طریقه چې څنګه کولی شو خپل انلاین ډیټابیس ته لیکنې اپلوډ کړو. نو
تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. الله مو مل شه.